کریم خلیلي سبا چیرته ځي؟ په نیمروز کې څه تیر شوي دي نن؟ او د پښتون ژغورنې غورځنګ تازه نوې غونډه چیرته ترسره شوې ده نن؟ او پکې څه ویل شوي دي؟ او د دې ترڅنګ نور تازه او مهم خبرونه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ویډیو تر پایه زموږ سره اوسئ. نیمروز ولایت کې د افغان ځواکونو هوایي برید له امله د وژل شویو کسانو جنازې د اعتراض په توګه مرکز ته راوړل شوې دي. د وژل شویو کسانو نږدې خپلوان وایي چې دوی عدالت غواړي. د نیمروز خاشرود ولسوالۍ کې تېره شپه د ملکي خلکو په کور هوایي برید شوی دی چې له امله یې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي دي. په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. کریم خلیلي د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي سبا به پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وایي چې د اسلامي وحدت ګوند مشر کریم خلیلي به د پاکستان له صدر اعظم د پارلمان له رئیس او بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله او ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. او په کابل کې بیا هم یو تن په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه د کابل 5مې امنیتي حوزې اړوند قمبر څلور لارې سیمه کې رامنځته شوې. ویل کېږي چې وسلوالو د وژل شوي کس په موټر باندې ډزې کړي او وژلی دی. تر اوسه امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. کرکټ تازه د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو کې PSL کې راشد خان لاهور قلندرز لوبډلې، محمد نبی کراچۍ کنگز لوبډلې او مجیب زدران بیا پېښور زلمي لوبډلې واخیست. او د پای خبر دا چې د پاکستان پوځ دې د ترهګرو له ملتیا لاس واخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن ورځ د شمالي وزیرستان د کابل خیل په شیوا سیمه کې د امن سیمینار تر عنوان لاندې ستره ولسي غونډه ترسره کړه چې زرګونه ګډونوال پکې راټول شوي وو او ټولو پر یو غږ د پاکستان د پوځ لخوا د پښتون پر خاوره د ترهګرو د ملاتړ پالیسۍ وغندله او د پاکستان پر پوځ یې غږ وکړ چې موږ خپلواک مترقي وزیرستان غواړو، نه د ترهګرو ځاله. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. که د نن ورځې د دې وروستیو پیښو په اړه نظر لرئ کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.